د یو وخت کیسه ده چې په یو کلي کې یو غریب سړی اوسېده چې د هغه نوم علي بابا و او د دې علي بابا سره یو خر و چې هغه به علي بابا ځنګل ته بوتلو او په هغه باندې به یې لرګي راوړل خو یو ورځ علي بابا ځنګل ته لرګو لتلی و نو په راتلو کې په غوږونو باندې څه اوازونه ولګېدل چې دا د څه اوازونه دي ما ته خو داسې ښکاري چې چېرته ډاکوان دي خو زه دې پټېږم هسې نه چې څه راته ونه وایي خو علي بابا خپل خر په ونه پورې وتړو او ونې ته اوچت وختو او په ونه کې کېناستو خو یو ساعت پس یو 40 ډاکوان په اسونو باندې په ځنګل کې را روان وو خو دا غله د دې غار مخې ته وردېدل او څه الفاظ یې وویل کونجا سم سم نو د غار خوله اوته کولو شوه او ټول ډاکوان دنده غار ته لاړل شابرکا زر زرمان کیږي چې زر زر روز واسینه سوق مونه ویدي او یو ساعت پس ډاکوان اسونو ته وختل او واپس روان شو علي بابا په ونه کې ناستو او دا ټول هر څه یې ولیدل ډېر زیات حیرانه هم شو او ډېر زیات خوشحاله هم شو کوجا سیم سیم خو علي بابا چې کله غار ته دنده شو او په غار کې دا دونه ډېرې پیسې او سونه ولیده نو علي بابا ډېر زیات خوشحاله شو نو ډارکي تې یو څو بورۍ ډکې کړې او هغه یې په خر باندې وتړلې او واپس خپل کور ته روان شو سړیه ستړی مه شي بختوره شي ښځې یې سړیه په دې بورو کې سړي ته خو لرګو راتلی وي او تا بورۍ راوړې ښځې یوه غټه خزانه مې ومونده او د هغې نه مې دا بورۍ راډکې کړې د سرو دا څه وې سړیه تا خو زه ډېره زیاته خوشحاله کړم دا بوجۍ راواره چې تندی خو هسې نه څوک راشي او وینني ها سړیه اوس ماته کیسه وکړه چې دا دې کوم ځای ومونده او بیا علي بابا ولګي او خپلې ښځې ته دغه ټوله کیسه بیان کړي ها سړیه زه ځمه چې د قاسم نه لوښی راوړم چې دا پې ناب کو ښه ښځې لاړه شه خو غوره یو خبره مې واوره حل ورته ونوې که نه لانجه به راله جوړه کړي قاسم به یې ماله یو لوښی راکه په کار مې دی داسې به رندارې په لوښي باندې سکې علي بابا څه دانې راوړې دي نو هغه پې جوړ کړو خو قاسم ډېر زیات لالچي و او د علي بابا په ښځه یې یقین نه و خو هغه دنده لاړو او د لوښي په ویښ پورې یې ګبین ولګوو او بیا یې لوښی راویسته او د علي بابا ښځې له یې ورکړو او د علي بابا ښځې هغه لوښی راوړو او علي بابا له یې ورکړو او هغو دواړو پې د سرو زرو هغه سکې وجوکلې او بیا علي بابا ولګېدو او هغه بورۍ یې واپس په ځمکه کې ښخې کړې خو د علي بابا ښځې چې کله لوښی واپس راوړو او قاسم ته یې حواله کوو خو قاسم چې کله هغه لوښی دنده کو او د لاندې نه یې وکتو نو په هغې پورې یو څو سکې انښتې وې خو علي بابا او د هغه ښځې هغه سکې نه وې لیدلې او قاسم دا سوچ کوو چې د علي بابا سره د سرو زرو دا سکې د کوم ځای نه راغلې خو په سبا ډارکي قاسم لاړو د علي بابا کور کا او علي بابا ته یې ویل تاسو چې کوم لوښی راوړی و نو په هغې پورې د سرو زرو سکې انښتې وې خو سپا خبره راته وکړه چې دا سکې دي د کوم ځای نه راپیدا کړي دي نو علي بابا ولګېدو او قاسم ته یې هغه ټوله قصه بیان کړه او یې هسې نه چې ټول خلک راباندې خبر نه شي نو قاسم ډېر زیات لالچي انسان و ډارکي لاړو او د ځان سره یې بوجۍ راواغستې او د غار طرف ته لاړو خو کله چې قاسم په غار کې سونه او پیسې ولیدې نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو او ډارکي ولګېدو او هغه بوجۍ یې ترې راډکې کړې خو قاسم چې راواپس شو او د غار خولې ته راغی نو د غار خوله بنده وه او د قاسم نه هغه الفاظ هیر شوي وو په کوم چې دغه غار کولاوېده او قاسم دننه په غار کې راګیر شو خو څنګه چې ډاکوان غار ته راننوتل او دنده یې وکتل نو په غار کې قاسم و د ډاکوانو مشر ولګي او قاسم په هغه غار کې دنده مړ کړي خو چې څنګه ماښام تیاره ولګي او قاسم کور ته رانه شي نو د قاسم ښځه په منډه منډه لاړه شي د علي بابا کور ته او علي بابا ته هغه ټوله قصه بیان کړي خو علي بابا ډارکي خپل خر ته وخیږي او د ځنګل طرف ته روان شي نو علي بابا رواني خو په لاره ورته د قاسم څپلۍ او د هغه واسکټ میلاو شي نو علي بابا ته ډارکي پته ولګي چې ډاکوانو قاسم مړ کړی دی خو په دې منځ کې یو 2 کاله تیر شي او 2 کاله پس علي بابا ځانه یوه غټه بنګله جوړه کړې وي او په هغې کې اوسېږي او د قاسم ښځه هم د علي بابا سره په دغه بنګله کې اوسېږي او بیا د ډاکوانو مشر ډېر زیات غوسه وي وایي چې په غار کې ورځ ته ورځه سونه او پیسې کمیږي ټول لاړ شئ او په کلي کې وګرځئ او دا خبر ماله راوړئ چې په کلي کې څوک نوی نوی مالداره شوی دی نو غلا خپل
خپل لباس بدل کی او په کلي کې تپوسونه شروع کی. غلو ته د علي بابا پته ولګي نو هغه په علي بابا پسې شاته روان وي او چې کله غلو ته د علي بابا کور معلوم شي نو د هغې په ور باندې یو کراس نشان راکاږي چې زمونږ مشر راشي او دا نښه وویني نو کور به معلوم کی. چې کله د علي بابا ښځه کور ته راشي او په ور باندې هغه نشان ویني نو هغه ډېر زیاته حیرانه شي. د علي بابا ښځې ته پته ولګي چې څه مصیبت راتلو واله دی او بیا د علي بابا ښځه ولګي او په کلي په ټولو دروازو باندې هغه شان نشان ولګوي. خو کله چې شپه شي او د غلو مشر راشي نو ډېر حیران شي ځکه چې په ټول کلي کې په هر یو ور باندې یو شان نښه جوړه شوې وي او په دغه وجه باندې علي بابا بچ شي او بیا د غلو مشر علي بابا معلوم کی او په سبا د علي بابا کور ته راشي نو د غلو مشر خپل لباس بدل کړی وي او علي بابا ته دروازه وټکوي. خو چې علي بابا راوځي نو د غلو مشر ورته وایي ماله چا ستا پته راکړې ده او زما سره ډېر زیات تیل دي او که ته تیل اخلي نو تاله به یې زه په ډېر کم قیمت باندې درکم. نو علي بابا ورته وایي صحیح د تیل راوړه زه به یې درنه واخلمه. خو په سبا ماښام باندې د غلو مشر د تیلو چاټۍ راوړي او د علي بابا کور ته یې ویسي. نو علي بابا ورته وایي اوس تیاره د ناوخته دی او شپې ته پاتې شه او سبا به پیسې واخلي بیا به ځي. نو په دې خبره د غلو مشر سم خوشحاله شي چې موقع راته میلاو شوه. خو چې سملاستو ټیم شي نو د علي بابا ښځه راشي او د کور دروازه بندوي. په غوږونو باندې څه اواز ورغي نو د علي بابا ښځه حیرانه خو چې غوږ کېږدي نو د تیلو دغه چاټونه اوازونه راځي. خو د علي بابا ښځه چې چاټۍ وګوري نو په غټو چاټو کې غله ناست وي او په وړو چاټو کې تیل وي. د علي بابا ښځې ته ډایرکټ پته ولګي او په دې هر څه پوه شي او بیا د علي بابا ښځه لوښی راوړي او د هغه تیلو نه پکې تیل واچوي او بیا هغه په اور باندې کیږي او هغه خصم ګرم شي او بیا د علي بابا ښځه هغه تیل راوړي او په هغه ټولو چاټو کې واچوي چې د هغې د وجې ټول غله وسوځي او مړه شي. نو لږ ټیم پس د غلو هغه مشر راوځي او خپله غلا شروع کوي. خو چې څنګه خپلو ملګرو ته اوازونه شروع کړي نو هغو یو کس هم اواز نه کوي. د غلو مشر ډېر زیات غوسه شي خو چې کله چاټو ته وګوري نو ټول غله مړه پراته وي. نو د غلو مشر چې دا هر څه وویني نو هغه ډېر زیات ویریږي او د هغه ځای نه وتښتي او بیا د علي بابا ښځه علي بابا ته هغه ټوله کیسه بیان. نو علي بابا ډېر زیات خوشحاله شي او د هغې نه پس بیا علي بابا په کلي کې ځانه یو غټ کاروبار شروع کړي او بې د خطرې خپل ژوند تیروي.